جماعت اسلامي ګوند د پټرولو قیمتونو کې کمی او ګرانۍ ضد د ملک بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کړي دي. د جولای په 10 شوي دغه احتجاجونو کې دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې د پټرولو قیمتونو کې کموالی راولي چې زیات قیمتونو له امله ولس له ستونزو سره مخ شوی دی. د پټرول چې کوم لیوي ده دی چې دی په 80% تقریبا دی لیوي اخلي، لهذا دا پټرول ډېر ګران دي. بایکي والا چې کوم غریبانان خلک دي ټول هغې په دې باندې افیکټ شوي دي. د دې لپاره دا ټول خلک راغلي وو او دې ځای کې مظاهره کې شرکت وکړو او موږ د دې خلاف یې پکار ده چې حکومت دې کې پوره قوم ته چې کومه هغه منافع دوی مخکې اخیستې وه پکار ده چې هغه قوم ته منتقل کړي. احتجاج کوونکو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د پټرولو 1 لیټر قیمت دې 225 روپۍ مقرر کړل شي او ګرانۍ کې دې هم کمې راوستل شي. خالده نیاز، شال نیوز، پېښور.